که غواړئ لویې لویې هیلې مو تباه کړئ او برباد شي نو د وړو افکارو درلودونکو خلکو ته یې بیان کړئ. وګورئ څنګه مو دا خپلې هیلې په اوبو لاهو کوئ. په ژوند کې له هغه اشخاصو مشوره واخلئ چې په هغه لاره تللي وي، نه دا چې مسلک یې نه وي، برخه یې نه وي او تاسو ورته ورشئ چې دغه کار څنګه وکړم څنګه نه کړم، نو هغه به حتما منفي نظر درکوي. موږ او تاسو په ورځ کې لسګونه خلکو سره مخ کېږو او د هر چا نه هر رقم خبرې اورو، ولې که چېرته موږ او تاسې د هر چا په خبرو پسې لاړ شو نو ژوند له موږ او تاسې پاتې کېږي. بیا به مو ټول ژوند دا وي چې پلانکې څه وي او بستانکې څه وي، او دا هغه څه دي زموږ خیالات او خوبونه ټول راوژني. نو په ژوند کې هیڅکله هم د چا د خبرو پروا مه ساتئ. په هر هغه څه چې تاسې پوهېږئ صحیح ده او په ځان باور لرئ ترسره یې کوئ. هو له مشرانو مو مشوره واخلئ، ولې دا هغه خلکو څخه چې په دغه برخه کې تیر شوي وي، په دغه لاره تیر شوي وي، حتما مشوره واخلئ. نو هغه به د ده باعث وګرځي چې تاسې تشویق شئ، په زیان، تاوان، ګټه په هر څه باندې به یې پوه شئ، بیا به یې پیل وکړئ. نو هیڅکله هم خپل افکار، خپل خیالات، خپل خوبونه د وړو افکارو درلودونکو خلکو ته مه بیانوئ. دوی در سره هیڅ مرسته نه کوي، فقط بېغرضه ده چې دا خوبونه مو په خپل لاس تباه او برباد کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.